په پاکستان کې مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر پوځي رژیم نیوکې کوي، وایي چې په افغانستان کې تاسو لاسوهنه کوئ. پاکستان پوځي رژیم په دې ګرموي چې وایي تاسو د امریکې اشغال ته زمینه مساعده کړله تر څو په افغانستان کې بمبارد وکړي. له دې وړاندې هم مولانا فضل الرحمن په وار پاکستاني چارواکي په دې ملامت کړي چې تاسو له افغانستان سره ښې اړیکې نه غواړئ، تاسو د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله نه کوئ. زه راغلم کابل ته، دلته ما پیغام راوړ چې باید ښه روابط ولرو، خو برعکس پاکستاني چارواکي په خوله وایي چې موږ ښه روابط غواړو، اما په عمل کې بیا تاوان رسوي. دا خبره یوازې د مولانا فضل الرحمن نه ده، محمود خان چکزي هم هلته پاکستان پوځي رژیم په دې ملامت کړی چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، نه باید له افغانستان سره ځان په شخړو باندې پاکستانی چارواکي اخته کړي، او دا د پاکستان په تاوان ده. د پاکستان ستونزې داخلي بللي دي، ویلي دي چې دا څه ستونزې یا ناامني چې نن په پاکستان کې دننه وجود لري، دا ټول د پاکستان د چارواکو د ناکامو سیاستونو له کبله ده. بل خوا د پاکستان خپله مقامات په دې باندې اعتراف کوي، وایي چې موږ څو لسیزې د افغانستان په داخلي چارو مداخله کړې، د افغانستان حکومتونو ته مو ستونزې جوړې کړې دي. دا هغه مسایل دي چې دوی خپل اعتراف کوي. له یوې خوا پاکستاني چارواکي خپل اعتراف کوي چې موږ له افغانستان سره ښه نه دي کړي، له بلې خوا بیا په 5 کلو کې ګورو چې همدغه پاکستاني چارواکي شکایتونه کوي له افغانستان څخه، وایي چې له افغان خاورې څخه موږ ته ګواښ متوجه ده، او یا هم په نړیواله کچه د دې کوشش کوي تر څو افغانستان په انزوا کړي. بل اړخ ته بیا اسلامي امارت وایي چې زموږ سیاست اقتصاد محوره متوازن سیاست ده، له هر چا سره غواړو ښه روابط ولرو. پاکستان د خپلو ناکامیو پړه غواړي چې په دغه ډول تیریو مداخلو باندې واړی تر څو د خلکو ورپام نسی د دوی ناکامیو ته. افغانستان نه چاته ګواښ متوجه کوي او نه هم چاته اجازه ورکوي. د نن شپې تاوده بحثونه مو د پاکستان او افغانستان اړیکې دي، دا چې په پاکستان باید څومره باور وسی، پاکستان څومره ژمن د خپلو هغه تعهداتو ته. دا هغه مسایل دي چې نن په تاودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. زه روح الله علیزی یم، له خپلو دریو قدرمنو میلمنو سره هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر فیاض صافی، بل میلمه را سره سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر عنایت الله عادل، او را سره بل میلمه پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جانباز دی چې له دغه دریو درنو میلمنو سره تاوده بحثونو ته دوام ورکوو. تاسو ته ښه راغلاست وایم، پخیر راغلاست پروګرام ته. جانباز صاحب، تاسو د مولانا فضل الرحمن د خبرو په اړه څه وایي چې وایي پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي؟ السلام علیزی صاحب، تاسو ته قدرمنو میلمنو ته او ډیرو درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. وعلیکم السلام. علیزی صاحب، خبره دا ده چې مولانا فضل الرحمن په دې څه وخت پوه شو، دا سر څه وخت خلاص شو، دا دومره کلونه دی نه پوهېده چې پاکستان او د پاکستان ملیتریستان د افغانستان په چارو کې مداخلې کوي. یعنی دغه امریکا نن دی کشف کړه که هغه پرون هم کشف شوې وه. زه فکر کوم چې فضل الرحمن اوس هم صادق نه دی، اوس هم ټول رښتیا نه وایي. ولې دا خبره پرون نه کوله چې نن یې کوي؟ بالکل، زما هم همدغه پوښتنه د دې ښاغلي نه چې ته پرون دا خبره دې ولې نه کوله. پرون چې تا او همدغه ملیتاریستانو افغانستان کې مداخلې کولې، یوه مداخله هم نه په سلهاو مداخلې، او د افغانستان خلک وژل کېدل، هغه وخت تاسو ولې سوله ییزې لارې نه وړاندې کولې؟ دا وړاندیزونه هم هغه وخت ولې نه کول؟ هغه وخت تاسو وړاندې وئ، تاسو کاڼه وئ، یا تاسو لکه چې ستاسو وزیر د دفاع ډېر ښکاره اعتراف کوي چې موږ چټلې لوبې کولې. آیا تاسو د همغو چټلو لوبو یوه برخه نه وئ؟ آیا چې افغانستان خراب شو، افغانستان کې جنګونه رامنځته شول، که نه 90 لسیزه کې وو، که د هغې نه مخکې وو، که اوس دي، او که متاسفانه چې یو څه راتلونکي کې به هم اوسېږي، د دې یوه وښنه برخه تاسو او ستاسو پیروان ناست دی. تاسو باید څنډې ته شئ، استعفا ورکړئ. جانباز صاحب،
که نن مولانا فضل الرحمن اعتراف کوي فکر نه کوي چې اوس هم ښه وخت ده چې دوی اقلا هغه څه چې باید ویلي وای اوس اعتراف پرې وکړه؟ که کله چې دا خو اوس غږیږي، اما زه بیا هم تاسو خدمت ته وایم چې اوس هم فضل الرحمن چون د همدغه سیستم د پنجابي پاکستانی سیستم یوه ډیره وخنه برخه ده، اوس هم ټول رښتیا نه وایي، اوس هم محافظه کاري کوي. یو شی چې د اڅکزي محمود خان اڅکزي په خبرو کې یو شی چې لږ تر لږه باید پرې دقت وشي هغه دا دی، او همدغه فضل الرحمن ته ورته خلک نور پښتانه چې د افغانستان په ضد دي، د پنجاب سره یو ځای لاس ورکړی دی، قسم یې خوړلی دی چې افغانستان به خرابوو. د هغې په خبرو کې یو ټکی ډېر مهم دی ښاغلی علیزی، هغه دا چې ویلي دي هغه څوک یعنې مخاطب پښتانه دي، هغه څوک چې د افغانستان په ضد د افغانستان د استقلال په ضد کار کوي هغه نه مسلمان دی نه پښتون دی. دا خبره ډېره مهمه چې که اوس هر څوک مخصوصا پښتانه، من خو د پنجابیانو نه ګیله نه لرم، پنجابیان زموږ ازلي دښمنان دي چې د افغانستان اشغال غواړي یا د افغانستان نه پسخانه جوړول غواړي چې بیا که هند سره احتمالي جنګ کېږي چې هغه هم نه کېږي، خو افغانستان باید اشغال وسیږي، افغانستان باید د کنټرول لاندې وسیږي، افغانستان باید د مدیریت لاندې وسیږي. په راتلونکي کې یعنې په لویه ستراتیژي کې افغانستان زیرمې د افغانستان شتمنۍ باید د پاکستان د پنجابستان د کنټرول لاندې وسیږي او د افغانستان خلک کټ مټ دغسې وسیږي لکه فضل الرحمن چې پرون یو څه کول نن بل څه کوي سبا به بل څه کوي. جانباز صاحب، نن که تاسو شک لرئ د مولانا فضل الرحمن په خبرو باندې په کومو مسایلو باندې شک باید وجود ولري؟ په زعامت صاحب چې د یو انسان چې په خپل جرم، په خپل اشتباه، په تېروتنې، په خپلو کړنو ندامت ښیي، دا خو ښه ده، اما داسې دی چې دا ندامت باید مکمل وسیږي. درست داسې نه کېږي چې دلته پوهېږم دلته نه پوهېږم، دغلته مې یو څه په یاد دي او دغه کونج کې مې دماغ اصغر مې خبر دی دماغ اکبر مې خبر نه دی. داسې نه کېږي، کټ مټ راشه ووایه چې پنجابي استبلیشمنت د پاکستان میلیټریستانو په افغانستان کې کومه لوبه شروع کړې ده او څه وخت شروع کړې ده او نهایي هدف د پاکستان څه دی د افغانستان په مقابل کې، دغه راشه ووایه. او ته چې دغې لوبې ته د میلیټریستانو د فضل الرحمن ښیمه، ته چې د دې لوبې هغه معنوي یو محور وي، یعنې دې ته د دیني صبغه ورکوله د کلونو په ترڅ کې او نن یې ورکوي، راشه اعتراف وکړه، په دغې شي اعتراف وکړه چې دغه صبغه چې تا ورکوله چې افغانستان نوران شي، د افغانستان په لسهاو په سلهاو زره بې ګناه انسانان ووژل شي، دې د تا دیني صبغه ورکوله. اوس ووایه چې دا اشتباه، اوس ووایه چې دا مداخله وه د یو آزاد او خپلواک هیواد چې نوم د افغانستان، یو تاریخي هیواد چې ته پوهېږې چې په هغه هیواد کې چې ته ژوند کوې هغه تاریخ نه لري. ستا تاریخ ته خو په قوم هم پښتون یې که، ستا تاریخ خو افغانستان سره تړلی دی، ته د دې نه منکر یې که ته یوازې ملا یې، ته ملا اوسېږه، افغان اوسېږه، پښتون اوسېږه، په دې د سر خلاص کړه. داسې کار نه کېږي چې ته د نظامیانو د میلیټریستانو آله کېږي، هغه د استعمالي په چټله لوبه کې بیا اوس چې تا ته خطر متوجه شو، پوه شو چې یو ردیف د مولایانو د صادق مولایانو هغه یې درته ووژل او ته ستا نوبت اوس رانږدې شوی دی. اوس ته د ډاره په ځینو شیانو اعتراف کوي، اعتراف ته نورم زیات کړه، اما خبره دا ده چې ټوله لوبه باید بربنډه کړي چې پاکستاني چارواکو ته باید جانباز صاحب مولانا فضل الرحمن څه وړاندې کړي عملا اوس چې د افغانستان پر وړاندې خبرې کېږي؟ زه خو نه غواړم چې دوی ته مشورې ورکړم صادقانه چې وایم، خو زه به دا ورته ووایم چې اول خو خپله ټوله پښیماني او ندامت څرګند کړه، د افغانستان په مقابل کې دي چې څه جفا کړې تا او ستا میلیټریستي ملګرو چې ته د دغه جنرالانو ملګری پرون مو وې او اوس هم یې، په دې ندامت وښیه. بله دا چې هغه بهانې چې جوړوي د پاکستان میلیټریستان
جنرالان چې ګواکې په افغانستان کې د افغانستان نه پاکستان ته خطر دی چې قضیه بالکل برعکس په دې هم په نړۍ کې خلک پوهیږي او هم په منطقه کې خلک پوهیږي هم ته پوهیږي چې دغه لوبه د جنرالانو د پاکستاني جنرالانو ده او هغه پښتني نامرده جنرالانو لوبه ده چې افغانستان خرابوي افغانستان سره عقده لري او ته د هغوی ملګری وي او اوس هم یې د ځینو یې دا ورته ووایه چې دا لوبه په پاکستان کې ده دا لوبه باید په پاکستان کې ختم شي افغانستان په دې مه ملامتوئ د افغانستان خرابولو ودروئ متوقف دا جنایت دی په دغه ادبیاتو ورته ووایه چې مننه بیرته راځو جانباز صاحب ته صافی صاحب مولانا فضل الرحمن وړاندې تر دې هم د پاکستان پر چارواکو نیوکې کړې وې چې تاسو وایئ چې له افغان خاورې څخه موږ ته خطر متوجه ده یا د پاکستان داخلي ناامني چې تاسو وایئ له افغانستان څخه متوجه ده یو انار څوک د فرضي کرښې نه هاخوا ته نسي تېرولی ځکه چې یو خو هغه اغزن تار ده بل د تاسو هغه تدابیر دي چې تر خپل چتر لاندې مو نیولي نو دا غیر ناممکنه ده ولې په افغانستان وای باید تور پولیسي دغه اوسنی یا وروستی دریځ د مولانا فضل الرحمن څنګه ده تاسو بسم الله الرحمن الرحیم تاسې په میز کې درون خوږ ډاکټر صاحب جناب جانباز صاحب او د افغانستان مجاهد ولس ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ګورئ که موږ د تاریخ صفحو ته د شپېتم کال نه 1960 نه متوجه شو په شلم تاریخ د جنوري 300 کمیټې یا د نړۍ برطانویانو چې کله تقسیمات کول یو تقسیم داسې جوړ شو چې موږ په الهي د ځمکې په جغرافیه کې د داسې یو چوک سره په تقسیم کې راغلو چې په هغه چوک کې د مازدیګر خبره د سحر سره فرق کوي د سحر د ماښام سره او په دې چوک کې هر نوع سودا موسمي او غیر موسمي سودا دغه چوک واضح کوي څوک دغه چوک زموږ په گاوند کې دی دا خاوره په 80م کال د جنوري په شلم تاریخ باندې یو جغرافیه مصنوعي جوړه شوله چې ټولې نړۍ ته به شر صادریږي دا د یو شر دپاره یو جوړه شوې جغرافیه ده د خیر کار نه ده سوي له پاکستانه زه فکر نه کوم که چا ثابته کړه په نړۍ کې که د دنیا په سر یو مامور د ماموریت په طول کې وویل چې د دې جغرافیه نه خیر صادر شوی دی زه ان شاء الله په خپل په دغه سن باندې آماده یم خبرې خو یې چارواکي د خیر هم کوي کله زه فکر کوم چې زموږ په وطنونو کې کم کس سپینګیري چې ډېر مخور سپینګیري و هغه په دې مرګ وخت کې په حقایقو لاس پورې کړی و مسعود یې ویلي و چې بچی د فلاني خان را باندې قرض دی خدا را باندې دی کلي ملک په زوره ویلي و چې نه به یې ورکوې د فلاني را باندې قرض دی نو یو هوښیار زوی ویلي چې دې سړي قبر جوړ کړي د مرګ تدابیر ونیسي ولې وایي چې کوم سړی په حقایقو راغی هغه بیا ژوند نشي کولی زه فکر کوم چې د بعضو خلکو د وصیت اخري شپې را رسېدلي نو که دا د ژوندانه په اخره کې وصیت کوي زوی هم ډېر دي کي چې په مرګ یې بیا ژبه راونوځي هدف هم پاکستان د چې مرګ ته نږدې سوی که مولانا فضل په دواړو صورتونو کې د نړۍ د ظالمانو دپاره الله تبارک تعالی په دې فضا او دغه په تقدیري ژوند کې یو حد تعیین کړی وي او د مظلوم د زګروي او جړا ترمنځ او د الله ترمنځ یو نازکه پرده ده هغه هم د ډېرې جړا په واسطه الله پورته کوي نو د افغانستان د خلکو 15 کاله وروسته مولانا فضل الرحمن لري باید 15 کاله مخکې درلود که وړاندې تر زه فکر کوم چې دا په دې 9 کالو کې دا تعریف ضرب شي نو موږ ته به ضمیر او هغه ضرب زبانی صحیح راوځي دا د مغې ولې ورځې نه همدا تعریف دی او د ده دا وینا د اولې ورځې نه باید وایي خو چې نه ده کړي موږ وایو چې دا اوس یې هم کوي موږ یې په اخري وصیت باندې بلو موږ وایو چې د ده وصیت اوس هم په درسته دی کور دې ودان وي څومره تاثیر لري په پاکستان کې دننه د مولانا فضل الرحمن خبرې زه فکر کوم که چېرته ورسره لږ زره د غیرت پیچکاریګانې هم دوی واخلي او دې ولس ته او دې خلکو ته او نور علماو ته توضیح کړي او دا کچه ونه کړي چې دا بر دی او کوز دی بلکې تور او سپین هم ونه کړي او لږ پیچکاریګانې هم د غیرتو سره توضیح کړي فکر کوم چې دا اجنډا واقعا اصیل اجنډا ده
دا خبره واقعا ځمکه او دغه دوی خپل خلق ته قبلېدونکې اجنډا ده خو چې لږ لاس پسې وروټ خپله نورو علماو ته د پاکستان اوسیدونکو ته څومره یو ښه تګلاره کیدلی سي د مولانا فضل الرحمن دغه وروستي خبرې؟ زه فکر کوم چې کوم مکتبونو چې په کذب او دروغو باندې دا دونه فاکولټې پاس کړي او شاګردان یې پاس کړي په اوسني آخري وخت کې هغه استاد چې د ټولو مشر دی تصدیق یې کړله چې دغه مکتب په غلطه و دغه فارغان چې دوی ورکړي دي فارغان په غلطه و هغه فاکولټي چې دوی ویلي دي هغه اکاډمي چې دوی ویلې وه هغه اکاډمي په غلطه ده نو تثبیت یې کړله یو نیکه په خپلو لمسو باندې تثبیت یې کړله چې ما هم اشتباه کړې ده په دغه مکتب پیژندنه کې په دغه اکاډمي او په دغه فاکولټه پیژندنه کې او بچو تاسو اشتباه کوي اوس را پاتېږي اصلي مکتب پیژنئ اصلي مظلوم پیژنئ اصلي ظالم پیژنئ چې چېرته چې ستا په کور کې دی تا سره یو ځای ناست دی تا ته تدریس کوي نو اوس یې د مکتب لږه تشریح وکړه موږ اوس هم وایو چې دا سری وخت دی ځکه په افغانانو به دا عذاب د الله طرفه نازل شوی و اوس هم سری وخت دی د موږ نه چې وروسته نور انسانان دنیا ته راځي هغه خو به په سوکالۍ کې ژوند وکړي هغه خو به د شر د اجنډا نه خلاص شي هغه خو به د شیطاني اجنډا نه خلاص شي هغه خو به د دنیا د منفورترینو او بې شرم او بې حیا او سپیرو څیرو نه خلاص شي کله چې مولانا فضل الرحمن پاکستانی چارواکي ملامتوي چې ناخوالې په افغانستان کې دوی جوړوي ناامني دوی رامنځته کوي په افغان خاورې پاکستانی چارواکي تیری کوي دغه خپله څومره د پاکستان د چارواکو هغه تورونه ردوي چې مولانا فضل الرحمن یې وړاندې کوي؟ زه فکر کوم یو ولسي حقایق دي او استخباراتي موضوعګان د دواړه فرق کوي استخباراتي موضوعګان د حقوقو نه جرم ته اکثره کش کول کیږي ځکه چې په جرمي کې گزار کیږي او په حقوق کې گزار نه کیږي او انساني پدیده همیشه حقوق د انسانانو تامیني او د نرمي لارې او د وساطت نه مخ کیږي زه فکر کوم چې دا اوسنۍ خبرې د هغوی د بمون نم مونږ ته او د خاورې ته او د ځمکې ته او بشریت ته ډېرې مفیدې دي نسبت هغو ته چې دوی به ګزارونه پکې کوي. مننه کوم. عادل صاحب کله چې مولانا فضل الرحمن وایي چې ناخوالې په افغانستان کې پاکستان ایجادوي د تیریو په اړه کراسو یو ځلې نه څو ځلې پاکستاني چارواکو پر افغانستان خاورې باندې تیری وکړه خلاف د ټولو اصولو دلته هغه څه ترسره سول چې عام خلک په شهادت ورسېدل په کار څه و پاکستاني علماو ته د پاکستان عامو خلکو ته چې پر خپل حکومت باندې باید څه ډول فشار راوستی د دغه بشري نقص یا جنایت پر وړاندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن علیزی صاحب تاسو ته ډېر قدرمن ډاکټر صاحب صافي ته او جانباز صاحب ته ستاسو همکارانو ته او ټولو لیدونکو ته د زړه کومې سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګورئ قدرمن علیزی صاحب که موږ دغه تیر تاریخ ته لږ ځیر شو او دا به راته ثابته شي چې پاکستان د اولې ورځې نه تر نن ورځې پورې د افغانستان د پرمختګ د افغانستان د آرامۍ د افغانستان د سوکالۍ دشمن دی او د همدغه دپاره دا ملک جوړ شوی دی د همدغه دپاره یې دغه پروژه یا دغه پلان په لاس ورکړی دی تر څو وکولی چې د افغانستان په برخلیک باندې د افغانستان پر پرمختګ باندې د افغانستان په جغرافیه باندې د افغانستان په خلکو باندې ګوري دوی نه تنها ده چې په د خپلو کړنو کې یو د دوی د غلطو پالیسیو او د غلطو ستراتیژیو چې کوم یې د افغانستان په حق لري د افغانانو په عام افغانانو په وژنه باندې لاس پورې کړ او حتی هغه مریضان یې په روغتون کې په شفاخانو کې شهیدان کړل او په پوهنتون کې محصلین شهیدان کړل او د هغې سره په څنګ کې په د تیر لسیزو کې د افغانستان چې څه کدرونه وو مخلص کسان وو افغانستان ته ژمن خلک وو هغه یې په یو نوم په بل نوم باندې په همدغه باندې د بینه یې وړل. څومره غبرګونونه په داخل د پاکستان کې دغه جنایت پر وړاندې وو که هغه علما د پاکستان دي یا هم عام خلک دلته که چېرته دې ته ځیر شو د پاکستان هلته هغه ملت چې دی ولسونه چې دي هغه د افغانانو سره هیڅ نوع اشکال نه لري هغوی په
د مهاجرت په وخت کې تر نن ورځې پورې ښه یعنی همسایګي ورسره کړې ده. کوم چې واقعیتونه دي کوم چې د پاکستان د ملت یعنی د ولس سره هغه اړیکې یا مثال موافقتونه دي هغه ټول شوي دي. ولې بد څوک دی په پاکستان کې؟ پاکستان کې بد یې ده فوزي رژیم دی او استخباراتي اداره ده او هغه د انګریز او د امریکای هغه اجنټان دي هغه چې د هغه سیاسيين دي او هغه پوځي کړي ده چې د افغانانو په وړاندې دغه جګړه په مخ باندې وړي. بدی څه کړي ده چې دوی بد دي بدی یعنی د افغانستان هر دغه څو لسیزې چې افغانستان په اور کې کړيږي او د مشکلاتو سره مخ دی او د دې سره سره چې افغانانو ته دومره زیانونه رسولي چې نن افغانستان د نړۍ نه ورسته پاتې هوا دی. هغه د یوازې د دې په خاطر باندې چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې امن راشي، پاکستان نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، پاکستان بلکې دغه خاصه کړۍ نه غواړي چې دلته د یو نظام موجود وي، یو اداره د موجوده وي چې هغه واکمنه اداره وي، هغه دلته امن موجودي، دا دوی نه غواړي. ولې متاسفانه دغه کوم کړنې څرګندونې چې اوس ځینې سیاسیون یې کوي هغه هم زما په اند باندې والله عالم چې دا هم یوه پروژه دوی ته ورکړل شوې ده. دا پروژه وي ولې کله کله حقایق وړاندې کیږي، فکر نه کوي چې دغه واقعیتونه دي دوی کړي دي. خو دغه واقعیتونه که چیرته دوی د اوس هم که مثال مولانا فضل الرحمن وړاندې کوي دا به لکه دغه د نورو چې کوم سرګذشت و سرنوشت و لکه د عمران خان چې اوس هم په زندان کې پروت دی، لکه د نورو چې دی هغه هم دغه سرنوشت وي. دا چې نړۍ ته پاکستانی چارواکي افغانستان غلط معرفي کوي، غواړي چې افغانستان انزوا ته بوځي. بیرته په پاکستان کې دننه د دوی علما د دوی سیاسون خپل حکومت ملامتي په هغه تورونو باندې چې پاکستاني پوری کوي. دوی وایي چې نه افغانستان دا کار نه ده کړی، پاکستاني چارواکو کړی. فکر نه کوي چې په نړیواله سطح د دوی خبرې بې باوره کوي. ګورې په نړۍ کې د دوی اعتبار له منځه تللی دی. هغه ثبات کوم اعتبار چې درلودو هغه یو لویه یعنی تاوان چې رسېدلی دی، هغه اعتماد او اعتبار له منځه تللی دی. پاکستان نن په نړۍ کې اعتبار نه لري او نن په نړۍ کې په دې باندې مشهور دی چې دوه مخی سیاست او دروغ سیاست او همدارنګه د خپل ملت په وژنه او د خپل ورور په وژنه د خپل ګاونډي سره په اختلافاتو کې په دې باندې مشهور دی. یعنی د افغانستان ملت او د افغانستان تاریخ چې دی که چیرته دې ته موږ ځیر شو په تاریخ کې هم افغانانو د پاکستان دپاره یعنی قرباني ورکړه. کله چې روسیې یرغل وکړو نو افغانان په مقابل کې کنه روسیه دلته نه پاتې کېده، هغو ګرم اوبو ته ځان رسوه او بالاخره د دوی د دغه افغانانو په سر باندې اټم بم ته ورسېدل، موټروې ته ورسېدل او د دغه افغانانو افغانان یې یعنی د اوس یې د افغانانو د مهاجر او د محصل او د ناروغ دا د اعلی د فشار نیولې ده، د سیاست یوه څانګه یوه برخه یې نیولې ده او غواړي چې دغه د افغانانو په سرنوشت باندې او همدارنګه نړۍ ته یو غلط انځور وړاندې کړي. نو په دې حالت سره د سیاسیونو یا د متنفذینو دغه ګډې مشورې چې دا هم په دې اساس باندې تر څو د خلکو نظرونه واړوي او یې ګرځوي. جانباز صاحب وړاندې نه ځو ډېر 15 کاله د اسلامي امارت په واکمني کې کوم غلط سیاستونه یا کوم غلط اقدامات چې پاکستانی چارواکو کړي دي هغه څه شي دي چې د دوی د ټول تاریخ غلطي ثابتوي؟ ډېره مهمه پوښتنه هم همدا ده چې دوی څه کړي دي. زما خبره دا وه چې زه به یو د دوستانو د خبرو په ترڅ کې په اړه فقط یو دوه ټکي ووایم چې مخصوصا د وروستي محترم میلمه خبرې یو ځای چې ډېر مهم دی هغه دا چې موږ باید دغه خوشباوري نور لرې کړو. هسې هم موږ او تاسو پښتنو ته ډېر ساده دل او خوشباوره او نه په دغه ترتیب سلسله اصطلاحات کاروي کنه. نو بس دی زه فکر کوم چې پښتنو ته نور دغه ساده دلي خوشباوري
کافي ده. نور ډیر ولیدلی یاستو او جانباز باور صاحب کوم. اوس مولانا فضل الرحمن پاکستانی چارواکي ملامتوي، موږ باید د مولانا فضل الرحمن د دې خبرو مخالفت وکړو، موافق اوسو. موږ باید پراګماتیک اوسېږو، یعنی عملګرا اوسېږو. دا چې دې خبرې کړي دي په ما د کم دی نه شو، نور یې هم وکړه، دا اوس هم کمې کړي دي. ګورئ ویل کېږي چې ګواکې پاکستان کې یو کړۍ ده او جان کې داسې نه ده دوستانو، یعنی د یو د ډیپلومات په حیث تاسو ته وایم چې دغه د دولتونو د اړیکو په عرصه کې یو داسې متر تجربه زه لرم چې دغه د اړیکې یعنې څه. پاکستان ستا دښمن دی، پاکستان من حیث د دولت ستا دښمن دی. یو څوک ستا هیواد اقتصادي محاصره کړی دی، ټولې لارې در باندې بندې کړي دي. اقتصادي محاصره دا ډیره خطرناکه یو عمل دی. دوهم ستا مهاجرین، ستا خلک چې په پښتونخوا کې عمدتاً په ټوله بې شرمي، په ټوله بې حیایي، په ټول توهین د هغې ځای نه کاږي چې په تاریخ کې ساری نه لري په دغه ترتب کتلوي دستجمي کاږل د یو هیواد نه. تاسې په ټوله بشري تاریخ کې ماته یو مثال راوړئ. د دوی ټوله دستګاه د ډیپلوماسي د عادي سکرتر نه نیولې تر سفیرانو پورې، تر وزیر د خارجه پورې د افغانستان په تخریب لګیا دي. په ټولو خپلو سفارتخانو کې، په ټولو دغه ډیپلوماتانو سره خو ما کار کړی، منظور مې پاکستانیان نه دي، نورو هیوادونو دي. هغوی موږ سره په تماسونو کې وایي پاکستان لګیا دی، دا کوي، یعنی په هغه خصوصي ارتباطاتو کې چې موږ سره لري. موږ خو همدغه دستګاه کار دی که نه، او وایي چې په دغه ترتیب افغانستان بدناموي. اوس که دوی مشکل لري افغانستان کې مشخص چا سره، د حکومت سره، دا خو به یوه خبره، دوی د افغانستان شتون سره، د افغانستان حیثیت سره، د افغانستان موقف سره، د افغانستان تاریخ سره، د افغانستان بالکل هغه تاریخي ماهیت سره دښمني کوي او دې دپاره ډیپلوماتیک کار کوي، په ټولو سطوحو کې کوي، کنفرانسونه جوړوي، کتنې کوي، دیالوګونه جوړوي او خپرونې کوي. د دوی په اصطلاح صحافیان چې همدا خبریالان دي، د دوی خبرو ته وګورئ چې څه رقم فعال شوي دي، په څه ترتیب دوی هم ظریف کار کوي، هم سیاسي کار کوي او هم داسې هدفمند لګیا دي د جانباز صاحب یوه دمه لرو، بیرته به څلورمې ته راسو. درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ. بیا هم بخیر رالاست. مهرباني وکړئ څلورمه برخه. څلورمه برخه ښاغلی علیزی صاحب چې هغه ډیره مهمه ده، هغه د افغانستان بمبارد دی، د افغانستان د پلازمینې بمباردول، راکټونه توغول دي. نو دوی ګورئ په ټولو ساحو کې د افغانستان په ضد کار کوي. کله چې دښمن در سره په ټولو عرصو کې دښمني کوي، څوک چې په پاکستان کې د افغانستان په خیر دی کورې به ده، هغه د عمل دا ثابته کړي. مخصوصا زه مراجعه کوم دغه په نوم پښتنو ته چې واقعا هغه پښتونتوب د منځه تللی دی، واقعا هغه فکر، هغه احساس، انساني احساس دوی څه وکړل. مثلا په میلیونهاو زما او ستا خویندې میندې زاړه مریضان د هغه ځای نه کاږل کېږي. صحیح د هغې رای دی چې خپل وطن ته، زه د دې طرفدار یم، خو افغانستان په بد حالت کې دی، اوس بد شرایط دي، اقتصادي، اجتماعي، دا خو یو عالم نور جنجالونه. جانباز صاحب کله چې کړۍ ویل کېږي، هدف له کړۍ څخه د پاکستان دغه اوسنی رژیم ده، عام خلک راجلا کېږي، ځکه چې عام خلک عادل صاحب مخکې ویل چې دا ښه خلک دي، همدردي لري له افغانستان سره، خو ولې حکومت چې اوس پوځي رژیم ده دوی دغسې چلن کوي؟ دا همدردي چېرته ده علیزی صاحب؟ عادل صاحب مهرباني وکړئ. قدرمن علیزی صاحب موږ باید دا تفکیک وکړو، دا ځکه چې چېرته یو څوک یو استاد وي هغه ته تختې ته ولاړ او هلته یوه نقطه یې کېښود چې څه ګورې چې نقطه ده، لږ یې نور هم غټه کوي چې څه ګورې هماغه نقطه ده، تاسو دغه لویه تخته نه ګوري او بالاخره صرف یوې نقطې ته متوجه. نو دا واضحه ده چې د پاکستان هغه
فوجي کړی او همدارنګه دغه استخباراتي او هغه چې هغوی د افغانستان په عملاً د افغانستان په سر باندې پروژه اخیستې ده هغوی دې کې داخل دي. اما عام ولس چې د افغانستان دی دا په د 15 حتی 40 کلونو کې ثابته کړې ده، همسایګي هم ثابته کړې د پاکستان ملت او د پاکستان عوام هغې دا ثابته کړې ده د هغوی سره دوستۍ لري، موږ سره همغږي لري، موږ سره ډېر زیات اړیکې توفیرونه لري. فیصله مهرباني جانباز صاحب. زه موافق نه یم. زه په ټول درناوي ستاسو مېلمه ته هغوی خپل یو منطقي نظر راکوي، زه منطق سره مخالف نه یم، اما زه عمل سره مخالف. مثلا که تاسو د پاکستان خلک ملامتوي په کومو مسایلو ولې ملامت ده؟ ګوري لرې به نه ځو، مثلا د مهاجرینو په دغه توهین‌آمیزه کاغل ویستل د پاکستان نه، اول خو دغه بیا دې هم موږ باندې څوک هغه نه کوي که نه، بیا موږ تاریخي خو خپل په پښتونخوا کې افغانان دغه خاوره خپله کوي، نو موږ سره که چا مهمان نوازي کړې، میلمه پالنه یې کړې ده، خو موږ هم میلمه پالنه کولی شو چې وکړو که چا را سره کړي. دا دنګ چا سره نه کوي. اول خو افغانان خپل په خاوره کې، دوم دا چې اوس چې کاغل کېږي ویستل کېږي په دغه توهین‌آمیزه شکل، دغه خلک چې موږ سره سمپاتي لري، یعنې همدردي لري، درسته ده، دا چېرته دي؟ دا کوم ځای کې؟ دا دونه ډارن دي؟ بس داسې یعنې داسې به نه کوو. بیرته تاسو ته راګرځم جانباز صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. صافی صاحب، د پاکستان اوسنی پوځي رژیم ملامت ده که ولسونه باید ملامت سي؟ ولس په دې باید ملامت سي چې ولې دغه ناخوالې نه ګوري چې عملا له افغانانو سره کیږي، هغه په خپله خاوره کې هغه ساحه چې د افغانانو مربوطیږي. راځئ چې دې مسلې ته د دوو زاویو نه په دوو روښانه عینکو کې وګورو. تورې عینکې ایسته کړو، دې ته وګورو، او هغه یو نړیوالې عینکې دي او یو قرآني عینکې دي. قرآن دغه خلک چې د ظلم په وړاندې چوپ پاتې کېږي دا غندلي دي. قرآن هغه خلکو ته ځکه دا ملکیت چې دا سړی لري، دا انسان، دا بدن د امانت دی، نی ویښته خرڅولی شي، نی غاښ خرڅولی شي، نو پس دا باید د الله په رضامندۍ کې وچلیږي. نو د الله رضامندي دلته ده چې ستا په ګاونډ کې دی یو څوک، ته دې ورته ورښې او د هغه د حیا او عزت لوټېږي او په داسې شکل دی د هغه نه د ژوندانه ټوله سرمایه اخیستل کېږي، د ده نر د زندان ته وړل کېږي او ښځه دې په داسې شکل باندې راوځي د انساني کراماتو نه لرې، د بشریت نه لرې، د ملګرو ملتونو د منشورونو نه لرې، د نړیوالو نورمونو نه لرې، د قرآن د حدیثو نه لرې، او زه دې چوپ پاتې یم. بیا دې لا زه ووایم چې زه انسان یم او ما لا چېرته بشریت ته ښه کار کړی او زه دې مامور یم، زه هرګز د دې خبرې دلیل دا وړاندې کېږي چې هلته افغانانو ژوند کړی، له دوی سره مو خلکو ښه کړي دي. ګورئ دا به د زندګۍ په یو پړاو کې وي، ښه والی د ژبې شته، خو د ظلم په مقابل کې چوپ پاتې کېدل، دا جهاد وایي څه ته؟ د جهاد اصلي کلمه دا ده چې ته به د ظالم په وړاندې ودرېږې او علی کلمت الله به جګې. نو دلته خو دا رژیم ظالم واقع شوی، حتی دونه ظالم واقع شوی دی چې نړۍ په سر د ادم نه تر دې دمه دونه ظلمونه نه دي شوي. پاکستاني ولسونه باید ملامت سي. نن زه وایم چې هغه ولسونه چې د ظلم په وړاندې چوپ پاتې کېږي، هغه د هغه چا نه چې بمبار کوي، خلک وژني، دا ډېر بدتر دي. بلې اواز نشي ایستلی. باید دوی څه کړی ولې نه راپاڅي؟ دوی هر څه کولی شي. د یو ګرام بارود نه پوښتنه وکړه، وایي ته د کوم ځای نه راغلی؟ دا بارود درته وایي زه د غرب نه راغلی یم، دمه دې چېرته کړې ده، تنظیم دې چېرته شوی دی، دا در اور باټۍ در پسې چېرته لګېدل وایي ستا په ګاونډ کې. ته زما د ونې نه هلته پوښتنه وکړه، شنه 50 کلن ونې نه، وایي دا ستا سینه چې ټک چاودلې ده، دا په چا په کومو باروتو ده؟ وایي بارود خو غربي و، خو دا چې دا ماته زور راکوي چولم، دا وایي د ګاونډ نه راپاڅېدم. نو چې د دنیا ټولې فتنه ستا د لمن نه جګېږي او ته دې پې چوپ پاتې او ته دې هسې وایي د شعار په شکل باندې په خپل ځان کې چې په خپله د پښو نه تر سره پورې په یو بلر کثافاتو کې غر کې د دې کثافاتو په رابطه باندې دویمه خبره دا کوو، یو بلر 200 کیلوګرامه دی اوبه، دا به درني که یو قطره یعنی یو ډراپ یو څاڅکی چې د سیسي شلمه حصه کېږي، دا یورین به درانه
دا بیلر دروند دی د حجم د نظره خو دا یو څاڅکی یورین یا ادرار دا ورواچو په دې بیلر بیا اودس نه کیږي دې بیلر ته موږ پاک نشو ویلی پس دومره ناپاکي هلته جمع شوه چې د پاکو خلکو دغه ټول ژوند یې ورسره واخیست نن که عام ولس د پاکستان علما د پاکستان مولانا فضل الرحمن واقعا دردیږي په دې چې دیني عالم د بې عدالتي اسلام خلاف اقدامات نه ګوري کوم مسایل باید دو وړاندې کړي وای زه فکر کوم چې دغه خبره چې د نړۍ په خیر قوت واخلي او هغه خبره چې د زړه د تاله نشي په صداقت نشي په ایمانداري نشي نو هغه ولس ته کته کیږي نه دا خبره هم مصنوعي ده دا هم لباسي ده د دې خبرې تر شا هم یو چال دی چې یو تعداد کسان ته وایي چې ته د دوی اصلي توجه غلطه که یعنې د مقابل لوري یا د افغانانو او د دوی دغه چوپتیا او د دوی دا ډیر احترام نور هم ته راوپاره دا غولونکي ده دا خبره زه فکر کوم چې په عمل کې دا کار وشي ځکه کور ستا دی کله ستا دی عسکر تا ورکړی دی پاټکې په تا کې دی صوبه ستا ده مړی ستا کور ته راځي اوسې چغې دې بنا کړي دي چې زه هېڅ شم نشم کولی ته ولې نشي کولی په افغانستان کې وړوکي انقلابونو وړوکي تحریکتونو نړۍ ته ثابته کړه د نړۍ کورونه یې ورمات کړه ته په خپل کور کې د خپل کور نه یو ظالم زوی ته نشي ویلی چې وځه زما د کوره او دا ټول کور دې په عذاب کې کړی دی هرګز زمونږ دین زمونږ شریعت د سړي ته چې د حق او د باطل ترمنځ چوپ پاتې شي دا زمونږ دین اجازه خبره مو مولانا فضل الرحمن ته زه وایم چې د چوپتیا تر اوسه پورې د سوال لاندې وه ځکه ډېر شیانې زه ما نه چا په یو رسنۍ کې پوښتنه وکړه چې د یو مړي ژبه راوځي نو دا په خیر ده که په شر ما ویل چې دې مړي په خپل ژوندانه باندې د خپل بدن د حق د ادا کول لپاره د حق دپاره دا ژبه نه وه راایستلې ځکه الله یې په مرګ ترې راویستله نو دا ژبې چې اوس راوځي زه دا به ډېر کم وخت ولري ای کاش چې دا ژبه د ړه د تاله سره یو ځای راوځي ای کاش چې دا خلک ټول راپاڅي په همدې فوزونو کې د دوی بچیان دي دا همدغه فوزونه د دوی دا لښکرې د دوی په بچو باندې تربیه شوي دي د دوی په خاوره کې ماموریت کوي دوی چې دومره بې ضعیفه چې دغه ظالم حکومت چې د سر نه تر پښو پورې ټول وڅېړه او د دوی ډي ان اے آر ان اے او هستا او سایټوپلازم او ټول وګوره په دې ټولو کې به ته د خیر دپاره یوه حجره پیدا نه کړې نو بیا څنګه ورته چوپ پاتې زه په دغې طرفدار یم درنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ بیا هم بخیر الاست عادل صاحب ولسونه که رښتیا ځان خپل بولي ښه دي باید د پاکستان د دغه بېعدالتۍ پر وړاندې ودرېږي چې ولې باید یو مسلمان سره یو انسان سره بیا له ګاونډي سره دغسې یو څه وسي ګورې علیزی صاحب که موږ ته ځیر شو دې ته چې پاکستان د اوس د خپل ولسونه هم وژني په همدغه جلوسونو همدغه مظاهرو کې په زرګونه بلکې په که درته وایم ډېر زیات خلک یې شهیدان کړي دي بندیان کړي دي او ازادي یې سلب کړې ده او تهدید لاندې دي دا خبره باید ومنو ځکه کله چې ولسونه د پاکستان د ځان حق نسي غوښتلی له رژیم څخه د پاکستان بیا نو د افغانستان په څنګه تمه وکړو هغه مظلوم دي هغه مظلوم دي هغه په داسې حال کې قرار لري چې د اوس د پاکستان ملت دغه عام خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره تر کله به دوی وژل کیږي خو دا نو تر الله ته معلوم دی چې تر کله به کېږي تر څو چې دغه رژیم وي او دغه د امریکې پروژې وي دوی ته د دوی چوپتیا کولی شي چې دا وژنې له منځه یوسي چوپتیا باید ونه کړي خو کولی نه شي فعلا یعنې ته وګوره په بلوچستان کې څه حالات روان دی حتی د اسلام آباد په منځ کې کومه مزارۍ چې کړې وه د هغې نه ډېر کم خلک ژوندي ووتل هغه ټول تر ننه ورک دي خو بیا مثالونه وړاندې کیږي چې ولې د بلوچستانو غوندې نسي کولی د خپل حق دفاع وکړي ولې د ټي ټي پي غوندې نسي کولی د هغه ظلمونو مخه ونیسي چې عملا پښتونخوا کې جریان لري ګورئ جناب علیزی صاحب محترم موږ به تاسې به لږ د تاریخ ته به لږ ځیر شو موږ دلته دغه د هجرت په دیار کې ډېر
مهاجرین چې وو پاکستان تللی وو او ایران ته تللی وو. په ایران کې زموږ د افغانانو چې کوم ژوند وو تاسو ته داسې یو افغان نه دی رالیږلی چې هغه دې جوړ وي، معتادین یې درته رالیږلي دي. هغوی ته د دغې ازادي قطعا نه وه چې دوی دې هلته په ادب زما دا مسله نه ده. په داخل د پاکستان کې ځینې خلک چې تاسو چوپ دي، دوی نیوکې په دوی دا دي دننه په پاکستان کې چې ولې له بلوچانو رنګ نه اخلي، ولې له ټي ټي پي رنګ نه اخلي چې خپل حقوق وغواړي. دا یو حد دی، خو په دې حق باندې زما هغه ده چې سل په سلو باندې ملامتي، ځکه هغوی خلک دغه مشکلات یې چې دي هغه یعنی ډېر مظلوم حالت ډېر اعظم تاسو ته. جانباز صاحب، پاکستانی چارواکي په دې نظر دي چې ولې باید افغانان همیشه زموږ پر وړاندې منفي نظر ولري. یو ځای کې د پاکستان پخوانی د بهرنیو چارو وزارت وزیر قریشي وایي چې زه له افغانانو په دې خفه یم چې دوی همیشه په همدغه یو نظر باندې چې پاکستان بد ده. تاسو څه وایئ د دوی د چارواکو دغه ډول خبرو ته؟ او قریشي او ورته قریشیان دې د ځان څخه پوښتنه وکړي چې دوی څخه ولې افغانان دونه متنفر دي. د دې اساسي ټکي څه دي؟ ولې داسې کېږي چې هند سره موږ کولی شو دوستي وکړو؟ په هند کې ښاغلی علیزی د مسلمانانو شمېر که دی خو استحصالوي همیشه دغه دیني مسایل د پاکستانیان دوی د ملایان او سیاستوال او نظامیان چې موږ اسلامي هیواد استو د اسلام په نوم جوړ استو چې دا ټول دروغ دي. په هند کې مسلمانانو تعداد د پاکستان نه 2 ځلې زیات دی. صحیح د هر هیواد کې خپل مشکلات اوسېږي، خو هغه ظلم، هغه جبر، هغه استثمار او حتی استعمار ویلی شو چې په پاکستان کې په مسلمانانو دی چې نمونې همدا پښتانه دي، بلوچستان دي او نور دي. هغه ظلم، هغه جبر، هغه وحشت چې هغه وژنه، هغه ټول وژنه چې د مسلمانانو، خو پښتانه خو مسلمانان دي، بلوچستان خو مسلمانان دي، دا خو کوم د بلې سیارې نه دي راغلي. درست هغه ظلم چې په پاکستان کې دی په مسلمانانو، په هند کې په تاریخ کې دا او اوس جانباز صاحب، دلته د بلوچانو مسلې ته تاسو یاد وکړله. بلوچانو سره څه سوي او نن د پاکستان داخلي وضعیت د بلوچانو په دغه غوښتنه کې څه رقم د پاکستان له کوم وضعیت سره مخامخ ده؟ ډېره ښه پوښتنه. ګورئ، په خواشینۍ سره وایم هغه دا چې په پښتنو کې متاسفانه دا شی نشته تر اوسه پورې، او هغه شی نشته، په هغې باندې به هم وغږېږو. بلوچستان چې په عامه ژبه ستاسو خدمت ته ووایم، تر ټولو د مخه جرأت لري، جسارت لري. دغلته چې په خپلو ادبیاتو کې موږ تاسو دغه جسارت ونه لرو، البته په چوکاټ د اخلاقیاتو کې، په چوکاټ د سیاست کې که نه، دا باید وساتو. اوکې، دې کې سمه ده، خو جسارت او جرأت دا هغه ښېګڼه ده، دا هغه برتري ده چې انسان یې باید ولري او ځای یې وپېژني او ونه ډار شي. بلوچستان نه ډارېږي، بلوچستانو دغه ډار لرې کړی دی، دغه جسارت او دغه جرأت اوس لري چې مبارزه کوي. دا یو. دوهمه، اتفاق لري، اتفاق لري، بلوچستان اتفاق لري. بیا لاړ شه وګوره پښتنو ته چې په ملي مسایلو کې او د افغانستان په سر زه ټولو سره اتفاق لرم. د اوسني حاکمیت باندې 2000 انتقاد لرم، خو د افغانستان د حیثیت، د افغانستان د جایګاه، د افغانستان د تاریخ، د موقف، د ارزښتونو په اړه هېچا سره بحث نه لرم. هر څوک چې افغانستان ته ژمن دی، زه ورسره ژمن یم. بلوچستان دغه احساس لري. درېیم، ښاغلی علیزی، بلوچستانو فکر ایجاد کړی دی. د بلوچستان جوړښت هم دغسې لکه افغانستان قلات دولت، هغه دولت غواړي بیرته را ژوندی کړي، خپل تاریخ را ژوندی کړي. په دې کې سیاسي فکري یووالی دی. جانباز بس پای ته رسوو. د پاکستان د مولانا فضل الرحمن په اړه که تاسو وایست، اوس دی خپل غم راخستی که د افغانستان؟ زه دی ښاغلی علیزی چې یو انسان چې غواړي وپېژني، هغه باید د وړکتوب نه را مطالعه کړي. تر اوسه پورې دلته ډاکټر صاحب هغه د فزیولوژیکي او سایکولوژیکي مسایلو ډېر ښه پوهېږي.
او هغه باید مطالعه شي د اکتوبر نه تر اوسه پورې دغه شی څنګه جوړ شوی دی کنه که انسان دی که هر پدیده ده که ونه ده که بوټه ده که هر څه شی دی نو د دې انسان تاریخ ته په کتو باید چې فکر وشي. اوس چې دی لګیا دی او داسې خبرې کوي او اوس د عمرم فانیتوب ته د چا خبره نږدې شوی دی دا چې نور حقایق مننه چې اوس خپل پیروان او طرفداران دې ته غږی چې د افغانستان د استقلال د ساتلو لپاره اوس کار وکړي، مبارزه وکړي، که لازم اوسېږي هماغسې د سمه مبارزه مننه جانباز چې هغه محصول کړي. مهرباني. مولانا ډاکټر صاحب بس پای ته رسوو که چیرته مولانا فضل الرحمن واقعا غواړي چې خپل مسؤلیت د یو دیني عالم صفت ترسره کړي نن باید څه وړاندې کړي؟ موږ د ټولې نړۍ د حق خبرې ته حق وایو. موږ مظلومیت ظلم بولو. دا خبره نه کول چې دا ظلم دی او دا نه دی، ډیره چوپتیا پاتې کېدل، ډیر د ډار تعویض په غاړه کې اچول، دا ډیر مظلوم پاتې کېدل، دا زموږ نبی محمد رسول الله فرمایي چې دا ظالم انسانان دي. او ظالم انسان که د توبې په وخت کې چې د ذوالقدن وخت څومره توبه وباسي ده ته به ګټه ونه رسېږي، خو د ده سلامتیا دي، د ده د خبرې سلامتیا به نورو ته ورسېږي. مونږ بیا هم دا خبره په عمل کې غواړو، نه شعار. مثلا څه وړاندې کړي که دی دا باید که چېرته واقعا د ده د خولې نه چې کومې ورانوونکې خبرې راوتلې وي او اوس سازوونکې خبرې کوي، دا باید په ځان باندې د خپل جمعیت راټول کړي، خلک راټول کړي او دا یوه خبره په هره صوبه کې د الله د ځمکې د استقرار او عبادت په خاطر باندې په هر ځای کې وکړي او ووایي چې هغه ځوان چې وینه یې دغلته توی شوې ده، هغه خور چې بې ځایه عزت یې لوټ شوی دی، په هغه ځمکه چې فساد شوی دی، د دې ځمکې د فساد دپاره جهاد ته ضرورت دی، انقلاب ته ضرورت دی، بدلون ته ضرورت دی، د قرآن تحفیظ ته ضرورت دی، د قرآن آیات د هغه چا په وړاندې چې ظالم دی او مظلوم ته اجازه د حق نه ورکوي. په کومه خاورو چې ظالمان پراته دي، واضح کې چې خلکو ته معلوم، کوم ځای کې چې برطانوي مزدوران پراته دي، په کوم ځای کې چې د غربي لښکرو مزدوران حاکمان شوي. مولانا فضل الرحمن خلکو ته وایي چې راپورته سي د پوځي رژیم پر وړاندې. زه وایم چې دا خبره موږ په عدل منو، په حق منو، خو که عمل یې تر شا وي، چې عمل یې تر شا نه وي، قرآن موږ ته په دې رابطه وایي لما تقولون ما لا تفعلون. هغه خبرې چې ته په هوا کې کې او عمل دې ورسره نه وي دا مه کوه. موږ قرآن منع کړي، خبره کې عمل ته راوځه. زوی د زلمی دی، نفوس په خلکو کې لري، په یو ټولنه کې پیدا شوی، په خپله دی د ویښتو د قیمت په اندازه باندې د خلکو وژنې لیدلې دي، تا مرګ لیدلی دی. راپاڅه او د دغه خلکو د حقانیت دپاره، د مسلمان د نجات دپاره، د اسلام د نجات دپاره، د مظلومانو د حق د آواز دپاره راپاڅېږه او شروع وکړه. او هر ځای کې چې هر څوک ظالم وو، که غلام وو که بادار وو، ټولو ته لاس ور واچوه. کم تعویضونه چې چا درکړي وو، تا له چا درکړي چې ده باندې وډار کړي، هغه ور وارته وتې دا تعویض دی نه منم. بعد دغه نه به موږ ووایو چې په سر ته اثر د هیواد، دغه هیواد چې هره جغرافیه ده، ستا آواز ته لس کسانو په هره کوڅه کې لبیک وویل او راپاڅېدل، نو بیا به الله تبارک تعالی د غیرت پیچکاریان دوی ته ورکي، بدلون به راولي، حقانیت به شي، اسلامیت به شي او یوازې د قرآن تطبیق به په دا کوڅو کې پاکستان کې زه فکر کوم په ټوله دنیا کې. مننه. عادل صاحب څه غواړي له افغانستان څخه چې د پاکستان پر وړاندې باید څومره باورمند اوسو؟ ګورئ قدرمن علیزی صاحب، موږ باید دوه ځله د یو غار څخه ونه چیچل شو، ځکه نبی علیه السلام فرمایي لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. یو مؤمن له لوی سوړې څخه دوه ځله نه چیچل کېږي. موږ هغه کوم باور چې د پاکستان په وړاندې درلودو هغه اوس بالکل ختم شوی دی او پاکستان د خپلو اعمالو او د خپلو کړنو په نتیجه کې اوس خپله نتیجه ګوري، خپل څه چې کرلي هغه بریبي. او راغله دې ته چې موږ چې ډېر متاثره شوي دي دواړه ولسونه دي، افغانان هم د ډېر غټ مشکلاتو سره مخ دي او پاکستان هم دغه موضوعات چې کوم د ولس په حق د مهاجر او د محصل او د مریض او د په حق باندې او د یو د فشار علني ولید نو بعد په دې حق باندې سره عادل ډاکټر صاحب صافه یو جانباز صاحب درنولیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.